سکیورټي کې شامل یې کنه خدا نه خواسته شیر افضل باندې څوک عمله کوي یا داسې څه پرابلم وشي نو ته به کم طرف ته منډه وهې؟ زه خو جی دا سټې مې ورسره تېر کړو ما صاحب سره یو کار سر چې لاس ملاو کړی و که نه خو د پښتو شرم لاس مې ملاو کړی و او تر نن ورځې پورې هغه لاس تمه مو ده او د سر نه قربان یو چې د سره ما زری کړې ده ما ته مرګ نه ده درېدلی چې زه دې مړ سه لا دې هغه څه اول دې زه مړ سه بیا به پسه ما صاحب ته داغ رسېږي. اوس په شیر افضل مروت صاحب کې مونږ هر یو شی خوښو خو نه خوښې داسې شی دی عمران خان خو ته وینیم نه نو بیا هم ته راځې روزانه راځې خرچه کې نو تپوس دې کوو چې دته درته ووایي څه فایده درته میلاو شوې پیدا چې په زړه په ضمیر کله برابر شي دا پیدا ده ضمیر د مونږ دا غواړي چې خان صاحب جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو په دې وخت موجود یم کم ځای خیبر پښتونخوا شیر افضل خان مروت صاحب د دینه مخکې هم زدا خبره هر ځای کوم په ډیر اعتماد سره په ډیر امید سره چې زما د خیبر پښتونخوا شیر افضل خان څه وخت چې عمران خان صاحب گرفتاری وشوله او دا غې نه پس سپیشلی د پی ټی آی د پاره موسم چې دی هغه ډیر زیات خراب شو کوم چې ممبرز هغه ټول لاړل په کورونو کې سو ګروپو شو خو شیر افضل خان مروت یو داسې کس دی چې هغه غایب شوی نه دی بلکې هغه په خپلم ویخو او ټول قومي رابطدار کو خیبر پښتونخوا او دا غې نه پس پنجاب ته هم رالی او پنجاب خلک هم ټول را پاسول په دې ټایم ما سره موجود دی سالار صاحب د شیر افضل صاحب ډیر زیات فین دی ولې چې عمران خان څوک خوښوي نو هغه شیر افضل هم لایک کوي. دلته کې ما سره موجود دی وقاص صاحب دوی هم د شیر افضل صاحب د ټیم ممبرز دي سپیشلی د پی ټی آی سره د دوی ډیر زیاتې همدردیانې دي مینه ده محبت دی نو وقاص صاحب سره تاسو لږ نږدې شئ لرې ولې تاسو زمونږ ګیلې خو ختمې شوي دي زمونږ په کلي کې د ځمکې هغه جګړې چې بیا خو ټوټلی ختمې شوي دي اوس زمونږ لرې ولې ښه دا راته ووایئ شیر افضل تاسو څنګه وي؟ ډېره مننه چې تا د شیر افضل خان مروت او د پاکستان تحریک انصاف د قربانیانو ذکر په خپل الفاظ کې وکړو سوال مې ورته دوه وکړل چې تاسو مال لري ولې ګوره موږ دوه ډېر تنګ شوي یو په دې چکۍ وړ چکۍ کې 6 بای 11 او 6 بای 9 چکۍ کې بند کا چې اوس چې څوک راځي ډېر نږدې ودرېږي خلک مو وایي یاره دا 2 انچه فاصله خو چې پکار د فاصله بل سوال مو کو چې شیر افضل صاحب څنګه ویني ګوره په هغه ټیم کې چې کله به خلک په کورونو کې شپې کولو ته یارېدل او شپې به تېرولې په غم به د یارې نه به د هغې خپل پردیس ته لاړل ډېر زیات عموما کم پاکستانیان هغې لاړل زموږ پښتانه وروڼه خویندې زموږ مشران لاړل بچي بوتلل کډې بار کړلې بار لاړل هغه اوس په هغه ټایم باندې صرف یو شیر افضل خان مروت چې په ګراونډ راوتلی او په ګراونډ باندې چغې والې زه خو ولاړ یم راشئ تاسو هم راسره ودرېږئ. زبردست دا راته ووایئ د شیر افضل صاحب کومه خبره ستاسو ډېره خوښه ده او کومه خبره هم خوښه نه ده انصاف به کوئ دروغ به نه وایئ دغه مو پکې یوه خوښه ده چې عمران خان سره ولاړ دی حق سات سره ولاړ او کومه خبره هم د شیر افضل نه ده خوښه ټیک شو کنه او نور د خوښې داسې پکې زه وایم چې نه کېدی نشي ګوره دروغ اوس دروغ نه کنه کمپرومایز نه دی پکار کلیر خبره مې پکار ده چې شیر افضل کې کومه خبره ده چې تاسو نه ده خوښه او تاسو مشوره ورکوئ چې شیر افضل به دا خبره چې دا دې باندې زه خپه یم ووایه ته ماشاءالله سوال سره بریفینګ هم راکړې که نه خبره صرف دومره ده چې شیر افضل خان کې داسې څه شته دي چې سړی خوښ نه کړي نه دا کېدی نشي وروره ګوره شیر افضل صاحب چې کوم دی زما ګوره زه پسند ناپسند تپوس ته وکړم اوس په شیر افضل مروت صاحب کې مونږ هر یو شی خوښوو خو نه خوښې داسې شی دی چې مونږ هغه ته کې دا خوښوو چې لږ صبر نه کوي صبر نه کوي صبر د بعد لږ داسې ده چې دا لږ جذباتي شي حق ساج باندې دا وایي چې کوم کار سبا ته ښه کېږي یا زه نن وکړم بل مطلب دا دی چې همیشه د سټرګل چې دی د دې فیسیزم خلاف دی که نه نو په دې کې کله کله موږ ورته لږ صبر سره کار وکړو چې نه اوس یې درته ختموم دا شی اوس دا مسله زبردست انګریزان وی ڈونٹ پٹ آف ٹل ٹمارو وٹ یو کین ڈو ٹوڈے آج کا کام کل پہ مت چھوڑو جو کام آج آپ کر سکتے وہ آج کرے شیر افضل صاحب دا خبره چې دا د دوی خوښه نه ده او د کوم ډېر خلک دا دي هغوی دا وایي چې شیر افضل صاحب چې دی هغه ډېر جذباتي دی او جذباتي سړی همیشه هغه یو وي چې کوم کس په سچ وي په حق وي او په هغه کې دروغ نه وي نو هغه چې څه دننه وي بار راوباسي څنګه چې شیر افضل صاحب په خپله وایي دا وړګې جمله چې دا هغه شیر افضل صاحب ډېر انټرویوز ما کتلي دي هغوی په خپله دا وایي چې دا خبره څه وخت کې ووته د خولې نه نو ما سوچ وکړه چې دا الفاظ چې ما ادا کړل دا صحیح دي که نه مروت صاحب چې دی نو ډاوټ په دې کې هېڅ شک نشته چې هغه بهادره دی خو دا راته ووایئ وی موجود یې میلمانه راځي څنګه مینیج کوم ډېر مشکله ده د اصل کې چې ته وګورې پولیټیکل هغه لایف ته وګورې دغه کیریر ته وګورې د قبایلو سردار دی او 12 لاکھ آبادي ده زموږ کاله کې مروت دی 12 لاکھ آبادي
مشر دی او د ټیم کې چې لیګل سوره کیسونه دي زیاتره تا کتلي دي زموږ لیډرشپ د کړي هغه سره هم ریلیټډ چې سوره کیسونه دي بیا هغه باندې بریف کول بیا خپل پرسنل کلاینټس کو پرې دا کوم د تحریک انصاف کلاینټس راځي غي سره ملاوي بیا ترو ټول پاکستان کې لکه څنګه دا په کراچي سین ته لاړې په کوټه پښین ته لاړې کوټه بلوچستان یو کاته په کې پی کې یو کاته پنجاب یو کاته نو دا یو پاکستان دی کشمیر نه خلک راځي بیا ورسیز ته لاړې بیا ورسیز مسلې نوري دي بیا خان صاحب ته پیغامونو خبرې نوري بیا یو څو سیکریسی می کنه هغه می بیا چې کوم د خان صاحب خپل فیملی دا دی هغه ریلیټډ چې سوره مطلب کوېسچن دي هغه ډیل کول بیا د ریلیشن خپل فیملی ریلیشنز هغه ډیل کول بیا پرسنل چې کوم خلک د مسایلو ته راځي او موږ سره فوکل پرسن ورته وایي پولیټیکلی کوارډینیټر مور سره او پی آر او راته وایي پبلک ریلیشن افیسر ورسره دا پبلک ریلیشن ریسپانسیبিলিټي هغه ستاسو بس موږ ته امراکه ډیوایډ کړی د لکه په خپل پنجاب سایډ ته موږ ډیوایډ کړی د داسې موږ میډیا کوارډینیټر چې دی دغه یو بل چاته ورکړی دی زموږ سټاف چې کوم پارلیمنټري افیرز وګوري هغه بل چاته ورکړی دا راته ووایه دا پښتونولي چې دا په خیبر پښتونخوا کې ډېره زیاته چې د چا میلمه راشي نو هغوی ډېر زیات کوشش کوي که بیزه ولاړی دومبه ولاړی چرګ ولاړي الله لیکه میلمه ته چې میلمه وخوري نو دلته راته دا ووایه چې تاسو اوس پنجابیان شوي یې که نه پښتونولي یک قشندې قایم او دایمه ده چې میلمه راشي چې کوه روټۍ تپوس کوئ که نه کیسې ختمې دي ول په خپل خولې چې پښتون صفات وګڼو دا به مناسبه نه مېلمنو نه تاسو شي نو موږ په خپل روایتو مطابق برقرار او مې نوازي زویم چې ذکر خلک کوم خلک کله مزما وکړه ان شاء الله پته درته ولګي سره پښتاني یو جهان مننه جی موږ سره یو زموږ ډیر درون میلمه او د دې میلمه په حواله سره زه دا خبره کول غواړم کیږي الته کې کم ځای چې پبلک وی کم ځای د عمران خان صاحب جلسه وی اوس دا یاد وساتئ ګرانو عزتمندو چې په پینډه اسلام آباد کې څه اکټیویټیز های کورټ اډیالا جیل الته د روزانه ځان را رسي په خپل گاډي کې نو دنه ما تاسو کو نو 3000 چې د ټیکسلینا اسلام آباد ته راځي نو 3000 پټرول کم سے کم د خرچه کیږي او د ریټن چې د ریټن هیڅ نشته نو چې دنه موږ تاسو کو نو دی وی صرف عمران خان له نظر ته وایم اورا عمران خان خو ته وینم نه نو بیا هم ته راځي روزانه راځي خرچه کې نو تاسو ته کو چې دته درته وای څه فایده درته میلاو شوی بسم الله الرحمن الرحیم پیدا چې په زړه په ضمیر کله برابر شي دا پیدا ده ا ضمیر د مونږ دا غواړي چې خان صاحب کله انسان گرفتار شي یا تکلیف یا په مصیبت یا په خوشحالي کې روشي دوی قسمه کې یا عذاب یا رحم جی جی دا رحم د ذکر دی چې د خدای پاک قران جی مصلا جی منځ دا په جیل کې دته ملاو شو جی نو خان خو اول نه مونږ لیدلای و چې ایمانداری غل نه دی ډاکو نه دی بې ایمانه د غیرت ایمان پکې شته او نن سبا ډېر خلک وایي چې دی په جیل کې دی لکه یا ګناهګاري یا څه په یوه توبه سره د خدای پاک انسان ګناه معاف کو ټول ګناهونه معاف کو الله راضي شي الله دومره مهربان لکه مونږ دغه نه اندازه اخلي چې ته قرآن ملاو شو ته مصلا ملاو شو دا په د رحم دی الله دی او دا علامت مخکم صحیح په توبه سره خو الله انسان ته ټول ګناهونه معاف کوي نو مونږ په عاشقان یو زبردست شو ته اوس مونږ په دې ټایم موجود یو د شیر افضل خان مروت په افیس کې درته وایي چې شیر افضل څنګه کس دی جی میلمه دوست څنګه دی دلته چې راشي تاسو ته څنګه ویلکم کیږي شیر افضل یو جلالی یو زبردست یار بس سړی دی شیر افضل کې توکل دی توکل څنګه جلالی دی عادت توکل دی چې په ان موقع د دنیا ورانیږي خو چې غیرت په ځای کې راشي بیا الله سما چوي او بیا هغه سستی نه کوي نو په دې وجه ما ډېر زیات خوښ چې توکلی دی د مونږ غونډه داسې چې دا تاسو کړی چې د بهادرۍ وجه څه د مور پلار دوی له تعویض ور کړی دی د بهادرۍ د غیرت څخه تعویض وی په دې پښتنو کې دا څه وجه دا د علاقې او بدل روان لکه دا پګړی او زمونږ پښتو دا د 6000 سال نه روانه ده د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دور کې بیا د پګړی او پښتانه پتانم شول او پګړی په سنت کې داخله شو نو هغه اثر په ډېر کې راځي په کلونه کې داسې خلک پیدا کیږي په هغه کې شیر افضل هم پیدا شوی یو جهان مننه موږ سره اوسې زموږ یو ډېر ښه ملګری ولاړ دی خوښ ګرانو عزتمندو په دې ټایم د شیر افضل خان مروت افیس کې موجود یم عبدالرؤف خان او د شیر افضل سے مین سکیورټي ګارد دی سکیورټي چې دا هغه دوی سمباله کړي عبدالرؤف درته وایا تاسو د کوم علاقې موږ ضلع کې مروت یو تاسو مروت یې خاطر سکیورټي کې شامل یې کنه خدا نه خواسته شیر افضل باندې څوک عمله کوي یا داسې څه پرابلم وشي نو ته به کوم طرف ته منډه وهې زه خو چې دا څه ټایم یې ورسره تېر کړو ما صاحب سره یو کال سر چې لاس میلاو کړی و که نه خو د پښتو شرم لاس مې میلاو کړی و او تر نن ورځې پورې هغه لاس تمه مو ده او د سر نه قربان یو چې د سره ما زري کړې ده ما ته مرګ نه ده درېدلی چې زه دې مړ سه لا دې هغه څه اول دې زه مړ سه بیا به پسه ما صاحب ته
داغ رسیږي زبردست قربان یم زبردست او تر نن ورځې پورې مال یو میټ ملاقات نه د صاحب سره کړی ها. د ډیپټي چې زه د په ډیپټي کې که ښه راځي که بد راځي ډېر باندې راغلي دي که نه ها خو مونږ دا حساب ده مونږ په ده ولاړ یو او خان صاحب دی پاسپورټ کوي مونږ هغه په سر ولاړ یو چې د شرف افضل خان موږ سرجي ده زبردست. موږ چاته نشو ورکولی 24 غنټې نشو ورکولی چې یو ورته حاضر یم که چا زړه شوي او که بد ما سرجي ده خړې ته یې نشو ورکولی قربان یم. ګرانو عزتمندو دوی ډېره ښایسته خبره وکړه چې په شیر افضل باندې زما ژوند هم قربان زه هم قربان او وجه دا ده چې شیر افضل زما د خیبر پښتونخوا فخر دی شیر افضل خان مروت زما د خیبر پښتونخوا پراود دی نو ډیفینیټلی هغه چې څنګه په خپله نر او بهادر دی دغه شانتې هغه نران هم ځان سره ساتلی دي یو جهان مننه مونږ هم په تا پراود کوو او تاسو ته پته ده چې شیر افضل مروت صاحب ته ډېر زیات رایټس دي نو کله به هم د خپلې ذمهوارۍ نه اخوا دې خوا نه ګوري چې موږ به هر وخت د په سر باندې قربان تابعدار یو ورته او دلته چې ولاړ دي د په سر کنې موږ سره یو منټ نه